د رمضان المبارک قیمتي میاشت شروع ده او دا ډیره برکتي میاشت ده. د رمضان المبارک د عظمت او د برکت دلائل ډیر زیات دي، خو د رمضان المبارک د ټولو نه لوی خبره د عظمت او د برکت دا ده چې الله رب العالمین دنیا ته څومره آسماني کتابونه را لیږلي دي، نو هغه ټول کتابونه الله پاک په دې رمضان المبارک کې را لیږلي دي. اوس ګوره د کال 12 میاشتې دي. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، قرآن حکیم کې الله فرمای وی کال 12 میاشتې دي. اسلامی کال د محرم نه شروع کیږي او په ذوالحجه او په ذوالحجې په میاشت باندې ختمیږي، لیکن الله رب العالمین دا خپل آسمانی ټول کتابونه چې څلور غټ کتاب دي، یو الله تورات را لېږلی دی حضرت موسی علیه السلام ته، بل الله پاک زبور را لېږلی دی حضرت داود علیه السلام ته، بل الله رب العالمین انجیل را لېږلی دی حضرت عیسی علیه السلام ته، او بل الله قرآن حکیم را لېږلی دی د دواړو جهانو سردار مبارک ته. او د دې څلورو غټو کتابونو نه علاوه دنیا ته الله 100 صحیفې او 100 وړې سپارې او رسالې را لېږلي دي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله 10 رسالې او 10 صحیفې را لېږلې وي. حضرت موسی علیه السلام ته الله 10 صحیفې را لېږلې وي. حضرت ادریس علیه السلام ته الله صحیفې را لېږلې وي. حضرت آدم علیه السلام ته الله صحیفې را لېږلې وي. نو دا څومره آسماني کتابونه او رسالې چې راغلي دي دا ټول الله په دې 12 میاشتو کې په رمضان کې را لېږلي دي. د دې نه معلومیږي چې دا رمضان دا میاشت الله ته ډیره خوښه ده او د رمضان المبارک دا میاشت ډیره برکتي میاشت. ګوره په لومبۍ عشره د رمضان کې تورات د موسی علیه السلام کتاب او د ابراهیم علیه السلام 10 صحیفې 10 صحیفې الله د رمضان په لومبۍ عشره کې را لېږلي دي. په لومبي تاریخ د رمضان باندې الله حضرت ابراهیم علیه السلام ته 10 صحیفې را لېږلي دي، او په شپږم رمضان المبارک باندې الله موسی علیه السلام ته تورات کتاب ورکړی دی. بیا د رمضان په 2 عشره کې الله دا نور دو آسماني کتابونه را لېږلي دي. زبور چې الله حضرت داود علیه السلام له ورکو او دنیا ته را نازل کړو، علما لیکي د 14 ورځ د رمضان و. او چې انجیل الله پاک هغه دنیا ته راولېږو او حضرت عیسی علیه السلام له ورکړو دا 14 وزه خطا شو. انجیل په 14 تاریخ د رمضان الله را لېږلو، او زبور حضرت داود علیه السلام ته الله په 13 رمضان را لېږلو. او بیا په اخیره عشره د رمضان کې الله قرآن حکیم نازل کړی دی. په خپل الله په قرآن کې 2 ځای فرمایي. یو ځای کې په لومبۍ پاره کې سورۃ بقره کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله وی د رمضان د میاش هغه برکتی میاش تا چې په دې میاش کې الله وی مونږ قرآن حکیم نازل کړی دی. غونډه میاش الله یاد کړی دی. او بیا په 13 پاره کې په سورۃ قدر کې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، چې دا قرآن حکیم مونږ نازل کړی دی په دوانو جهانو د سردار مبارک، نو دا مونږ د لیلة القدر په شپه نازل کړی دی. لیلة القدر شپه کومه یوه ده؟ نو زمونږ علما محدثین راجح دا وی، اختلاف پکې د علماو ډیر دي، اقوال پکې ډیر دي، خو راجح خبره دا ده چې لیلة القدر د رمضان المبارک په اخیره عشره کې په ناتقو شپو کې یو شپه ده، 21مه شپه ده یا 30مه ده یا 50مه ده یا 29مه ده او یا یو کم 10مه ده. نو په دې 50 شپو کې یو شپه لیلة القدر ده. الله وی دا قرآن حکیم د دغه قدر په شپه باندې او د دغه عظمت په شپه باندې موږ نازل کړی. نو د رمضان المبارک او د قرآن حکیم په خپل مابین کې یو ډیر نږدې نسبت او نسبی تعلق دی. د دې وجنه د مو علما او محدثین او ټول بزرگان فرمایي چې د رمضان میاشت راشي نو تاسو پکې د قرآن تلاوت ډیر زیات کوئ.
ځکه دې میاشتا چې څنګه د رمضان میاشت وي د رمضان المبارک میاشت د دین په کتابونو کې د دې میاشت شهر القرآن هم دی دا د قرآن میاشتا دی کې الله دنیا ته قرآن حکیم را لېږلی نو چې الله پاک په دې میاشت کې دا قرآن را لېږه نو دا دې خبرې ته اشاره ده چې د رمضان میاشت راشي نو په دې کې تاسو د قرآن حکیم تلاوت ډېر زیات کوئ اسې هم د قرآن حکیم په تلاوت ثواب خو ډېر زیات دی او رمضان المبارک کې د هر عمل ثواب زیات شي د هر عمل ثواب سو چند الله پاک زیات کی د دوانو جهان او سردار مبارک فرمایي نفلی عمل چې سو کوي الله به ولدا فرض برابر ثواب ورکی د فرض ثواب ډیر زیات دی یو انسان پر رمضان کې 2 رکعات نفل کوي نو په دې رمضان کې دا 2 رکعات نفل او ثواب به الله دل دومره ورکی لکه چې الله په فرض چاله صبر نیکی او ثوابونه ورکی دا ډیر لوی خبره ده او چې فرض او واجب عمل سو پر رمضان کې کوي نو دا رمضان نه علاوه چې کوم ثواب دی رمضان کې به الله د اغي ثواب او یا چند زیات کی د ساری سو 2 رکعات فرض منځ وکي نو دا رمضان نه علاوه د یو فرض من ثواب وشو او پر رمضان شریف کې جدید د ساری منځو کې الله بولد او یو د سحر د منځونو برابر ثواب ورکي څومره لوی خبره ده ماسپهین چې په رمضان کې څوک منځو کې یو منځو کې الله ولا په یو منځ او یو فرض منځونو ثوابونه ورکي د مازیګر په منځ په یو منځ باندې الله د او یو منځونو ثوابونه ورکي دغه رنګ ماخام او ماسختن چې یو منځ دی کوي الله ولا یو په او یا ثوابونه زیات ورکي دغه رنګ هر عمل کې انسان د رمضان نه علاوه د قران تلاوت کوي نو په یو حرف د قران حکیم د دوارو جهانو سردار مبارک فرمای د الله په کتاب کې لسنه کېدی چې چا د قران یو حرف وې د په یو حرف باندې لسنه کې ملاوي چې چا 2 حرف وې د رمضان نه علاوه دی انسان ته په دې 2 حرفونو باندې الله شل کې ور کوي او چې د رمضان نه علاوه دی د قران د 3 حرف تلاوت کی نو الله پاک ولا د 10 نیکه او 10 ثوابونه ور کوي لیکن پر رمضان کې دا ثواب ډبل شي دا دوانو جهانو سردار مبارک فرمای د پیغمبر علی السلام وینا ده من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه وی کوم انسان چې د قران تلاوت کوي او د قران حرف اولولي نو په یو حرف باندې پیغمبر علی السلام فرمای لسنه کېږي او بیا د دوانو جهانو سردار مبارک مونږ ته امت ته یو مثال ورکړي په ذهن کې د خلکو راځي چې یو حرف نه مراد به یو کلمه یو لفظ وي لکه الحمد لله رب العالمین نو الحمد یو کلمه ده لله دا بل کلمه ده رب دا الله نوم دا بل کلمه ده او العالمین دا بل کلمه ده نو خدای پاک چې وی په یو حرف لسنه کې دی پیغمبر علی السلام وی نو د خلکو په لکه بدا راځي چې د دې نه مراد کلمات دي چې یو الحمد باندې الله لسنه کې ور کوي یو لفظ الله باندې الله لسنه کې ور کوي رب ټکی باندې الله لسنه کې ور کوي په العالمین به الله لسنه کې ور کوي د دوانو جهانو سردار مبارک وینه داسې نه ده دا خو یو کلمه ده دا لسنه کې په یو حرف باندې ملاويږي پیغمبر علیہ السلام په خپل باندې مثال ور کوي د دوانو جهانو سردار مبارک فرمای لا اقول الف لام میم حرف و اے صحابه تاسو ته چې ما اوی چې په یو حرف باندې لسنه کېدی نو ځان په دې خبره پی کې ګوري الف لام میم دا ګوري پورا حرف نه دی بلکې الف لام میم 3 حرف دي یو الف دی بل لام دی او بل میم دی نو رسول الله مبارک فرمای په الف پتا اوس لسنه کې ملاوي چې چا الف لام میم وي نو 3 حروف وي الف لام او میم په دې 3 حرفونو بدته الله پاک 10 نه کې ورکی نو الحمدلله چې دغه انداز باندې پیغمبر علیہ السلام کوم مثال ورکو نو الحمدلله پس کې 15 حرف دي الحمد کې تاسو خیال کوي یو الف دی بل لام دی دریم حرف پکې ح ده ح سلورم پکې میم دی او پنځم پکې دال دی الله رب العالمین په دغه 15 حرفونو موږ له سونه کې راکې تاسو وای 50 نه کې راکې دغه الحمد مشتمل په 15 حرفونو باندې بیا د الله نوم ته وګوره لله یو پکې 2 پکې لامونه دي او یو پکې ها ده نو 3 حروف داش
نو په دغه باندې 10 نیکي شو رب العالمین کې رب کې بیا 3 حروف دي یو رید او 2 بیگانې دي په بی باندې شد دي په کوم ټکی باندې شد راشي دا 2 وي نو رب کې بیا 3 ټکی دي نو په دې باندې بیا 10 نیکي شو شمیره العالمین کې بیا 100 حروف دي الف ځان لدی لام ځان لدی عین ورپسې دي بیا لام دي بیا میم دي بیا ید او بیا نون دي او حرف په العالمین کې دي نو په العالمین ټکی باندې او یانه کې شوي زما عزت مند مونږ ته یو آیت ښکاری الحمدلله رب العالمین نیکي سو ملاویږي 50 نیکي په الحمد ملاویږي لله باندې 10 شنو اتیاش پر رب باندې بیا 10 نیکي شنو دا 110 شوي او په العالمین باندې 70 نیکي شنو دینه جوړیږي 180 نیکي اوس چې د رمضان نه علاوه د رمضان د میاشتې نه علاوه سو کوئی الحمدلله رب العالمین سونه کې به الله ورکي د پیغمبر علی السلام دغه وینا مطابق دې کستب الله یوصل او اتیانه کې ورکي د ما عزت مند یوصل اتیانه کې ګور ډیر شي دي یونی کې د الله په نس ډیر لوی حیثیت لري یونی کې په یونی کې باندې انسان جنت او دوزخ ته ځي عمل نامې چې را کولو شي او د محشر په میدان کې حساب کتاب کیږي او وزن د اعمالو کیږي نو یو چابړي کې به ګناهونه واچول شي د انسان او بل چابړي کې باندې کې واچول شي کله دې انسان یو نیکی کم ده او یو ګناه زیاته ده دغه یو ګناه د وجب د انسان الله جهنم کې چي قران حکیم وینا ده الله قانون دی او کله دغه انسان یو نیکی زیاته او په دې ګناهونو باندې او یو ګناه یې کم وا دغه یو ګناه به برکت په دې الله جنت تلېږي یو نیکی ګور ډیره لوی خبره ده مونږ ته نیکی سخکاری نه نیکی د الله په در کې چې محشر میدان راشي بیا به انسان ته پته لګي د دې نعمت قدر به علی معلومیږي چې الله ته انسان مخامخ ودرېږي او الله رب العالمین انسان سره حساب کتاب شروع کی نو زما عزت مند د قران په تلاوت د رمضان نه علاوه الله دومره ثوابونه ورکوي نو چې د رمضان میاشي نو په 70 کې ولا ضرب ورکنو الحمدلله رب العالمین باندې تا ته د رمضان نه علاوه په یو آیت په نیمه کرخه باندې 180 نه کې ملاوي دي 70 کې ضرب ورکه مونږ حساب نشو کولای چې سونه کې ته جوړيږي د ما عزت مند دا د الله خصوصي کرم او د الله احسان دی په خپل بنده باندې الله دا فضل کړی دی چې الله په رمضان د میاشت راولي چې انسان پکې نیکی او ګټي نیک اعمال پکې وکي نو زما عزت مند په دې میاشت کې د قران تلاوت ډیر زیات پکار دی الله ته توجه پکار د وخت ضایع کول نه دی پکار د قران تلاوت پکې پکار دی اسیم د قران حکیم په حقوق کې په مونږ باندې یو حق دی چې مونږ به د قران تلاوت کوو الله چې دا کتاب دنیا ته را لېږلی دی نو صرف دې دپاره نه دی را لېږلی چې مونږ یې په دری کې کېږو او مونږ یې په سپوټو کې رابند کو او مونږ ورته کڅوړی واچو او خوشبو پې ولګو او بر یې په المارۍ کې کېږدو نه د قرآن دا حق نه دی اگر چې د قرآن ادب به مونږ کوو خو دې دپاره قرآن الله نه دی را لېږلی چې مونږ یې په دری کې کېږدو یا زمونږ په خپل مابین کې خفګان او جګړه راشي نو بیا د قرآن راولو په دې باندې روغې کوو قسمونه خورو قسمونو دپاره قرآن نه دی راغلی دا د قرآن د تلاوت دپاره او د عمل دپاره راغلی دی دا دې دپاره راغلی دی چې مونږ د دې قرآن په برکت باندې نیکې وګټو او الله پاک ځان نه راضي کړو د دې قرآن حکیم کې چې کم الله احکامات مونږ ته رالیږلي دي په دې باندې عمل وکړو نو د قرآن حقوق خو ډېر دي علما لیکي یو حق د قرآن حکیم تلاوت دی او بلکې بعض علما خو دا حق په انسان باندې لازم دی زمونږ د فقه امام صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي په هر مسلمان په یو کال کې 2 ختمه د قرآن حکیم دا په لازم دي دا په د قرآن حق دی که یو مسلمان په یو کال کې د قرآن حکیم 2 ختمه او نکړل امام صاحب رحمه الله فرمایي د غاړه بند ده د قرآن حکیم حق ادا نکړ نو په موت اسن د قرآن د حق چې کال کې وکم اس کم 2 ختمه خامخا کو دا د امام صاحب قول لغه نرمي کوي بعض امامان وی نه یو میاش کې یو پیر قرآن ویل دا د قرآن حق دی دغه قرآن حکیم 10 پاری دی نو په یو میاش کې د دې ختم کول دا په انسان مسلمان د قرآن حق د خامخا به کوي بعضی ائمه وی نه یو میاش کې نه سلوي خورده کې یو ختم په انسان باندې لازم دی دا د قرآن حق دی بعضی امامان خو ډیره سختی کوي هغه وی په ورځو کې یو ختم کول دا د قرآن حق دی دغه په قرآن حکیم کې او منزل دی
دروازه یو منزل بخامخاوي نو ورته کې د قران حکیم ختم پوره کیږي نو هغه علما وی په ورته کې یو ختم کول دا د قران حق دی لیکن زمون امام ابو حنیفه رحمه الله وینا کال کې دو پیری ختمونه کول دا د قران حق دی نو اصل موږ باندې د قران د تلاوت حق دی او چې د رمضان میاشت راشي نو بیا خو په دې کې زیات تلاوت پکار دی دې کې د قران الله دنیا ته را لېږلی دی نزول یې کړی د مې عزتمند د قران نزول ګوره دوه قسمه دي الله پاک دا قران حکیم چې نازل کړی دی نو په دوه قسمه نازل شوی دی یو ځل چې دا نازلې ده نو دا د الله رب العالمین د طرفه د لوح محفوظ نه دغه د لومبي اسمان دی کوټه ته نازل شوی دنیا کې چې څنګه د الله کور د مکه مکرمه کې بیت الله شریف الله دی ول مونږ ټول بار بار بوزي د قرنګ د ازمکه د پاسا پړومبي اسمان کې د بیت الله شریف د پاسا یو کوټه د او یو د الله کور د بیت الله دی اغه ته بیت اغه پړومبي اسمان کې دی او یو کور او یو بیت الله هغه د الله په دی اسمان کې جوړ کړی دی اسمان کې د بیت الله شریف د پاسه یو بل کمره ده اغه ته بیت العزت وای د اسمان کوټی ته بیت العزت یو د لومبي اسمان کوټی ته بیت المعمور وای نو الله رب العالمین چې دا قران حکیم نازلو نو یو ځل الله دا نازل کو دغه د اسمان دی لومبي کوټی ته راولېګ دی کې خو او بیا دویم ځل چې د قران نازلې د دنیا ته نازل شوی دی د پیغمبر علی السلام سینې ته نو هغه نزول خو د جبرئیل علی السلام په ذریعہ باندې شوی دی په دې اشکاله کې تقریبا لیکن د غړومبي نزول د قران حکیم د الله د طرف نه بیت العزت ته شوی دی لومبي کوټې د اسمان ته شوی دی لومبي اسمان ته نو دا په ليله القدر کې شوی دی نو په اسم د قران نزول په دې میاش کې کیږي نو په دې میاش کې د قران تلاوت ډیر زیات پکار دی ډیر توجه پکار دی چې موږ پکې د قران حکیم تلاوت وکړو صحابه کرام چې د رمضان میاش پراله د قران تلاوت ته متوجي شو صحابه څخه د دوانو جهان سردار مبارک او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام غیبه په رمضان کې د قران دور کو پیغمبر علیہ السلام په خپل باندې فرمای یو ورځ عائشہ صدیقہ ته فرمای په کم کال چې وفات کیږي اخیری رمضان باندې نو عائشہ صدیقہ ته وی ير اخکاری راته داسي چې دا رمضان زما اخیری رمضان شي او د دینه پس زرا روان کال رمضان ته په دنیا کې پاتې نشم عائشہ صدیقہ او ته حضرت دا ولی وی زکه ارکل جبرئیل علیہ السلام په رمضان کې راځي او ارکل به ما سره د رمضان په میاش کې د قران دور کو دا حافظان چې قران یاد کی نو استاد سره بیا د قران دور کوي استاد او شاګرد یو بل تکینی نو استاد لګیا یو آیت استاد وای نو چې استاد یې وای نو بیا ورپسې شاګرد هغه آیت دوباره وای یا استاد یو رکوع غونډه تلاوت کی بیا شاګرد لګیا شي غونډه رکوع استاد ته تیر کی د غونډه رکوع تلاوت کی دې ته دور وای دې سره د قران حکیم پوښ شي یاد شي غلطی دی وزي استاد اول آیتونه وای نو شاګرد وته وګ خودي نو چې استاد یې څنګه وای نو دی دوباره اقرنګ شروع کی نو دا استاد نزدکی دوباره وته تیر کې نو استاد وته وګ خودي یره دنه خو به غلطی نه کیږي غلطی تی وباسي د قرنګ دا طریقه ګوره د جبرئیل علیہ السلام او د رسول الله مبارک وا پیغمبر علیہ السلام عائشہ صدیقہ ته وی چې کله د رمضان شروع شوه دی هر کال پر رمضان چې شروع شي جبرئیل راشي او ما سره پر رمضان کې د قران دور کوي نو د لومبي کال د رمضان نه هر کال ما سره یو ځل دور کړی او سخ کله ما سره پر رمضان کې دو پیری د قران دور وکړو یو ځل را سره قران شروع کو دورم پورا که ختمم کو نو چې ختم شونه دوباره بیا شروع کو دوباره را سره بیا دور نو په دې رمضان کې را سره جبرئیل علیہ السلام د قران دو دورونه وکړل او دینه مخ کې اتکاله هر کال په رمضان کې ما سره جبرئیل علیہ السلام یو پر د قران دور کړی دی تاسو اندازه ولګوي بل میاش کې جبرئیل دور لنه راځي بل میاش کې جبرئیل علیہ السلام دوانو جهانو سردار مبارک ته نه را دي چې د قران دور کو تلاوت کو نه د رمضان میاشت شروع شي جبرئیل علیہ السلام براغه او پیغمبر علیہ السلام سره د قران دور او د قران تلاوت کو اهمیت معلومیږي چې د قران حکیم او د رمضان مبارک خپل مابین کې یو خاص نسبت دی په دې میاش کې د قران تلاوت زیات پکار دی اقا طریقه صحابه کرام او د رسول الله مبارک نزد کړي و چې د رمضان میاش پراله صحابه کرام به د قران تلاوت ته زور ورکړي
ټول شپه به صحابه لګیو او د قران تلاوت پکاو د ابوبکر صدیق سے په دور خلافت کې د عمر سے په دور خلافت کې په مسجد نبوي کې به صحابه ولاړو په نفلونو باندې دو مرګري درې مرګري صحابه به ولاړو او چې تراویح به وکړي او ماسختن موږ به وشو نو لګیا بشو تر د پښمنی پورې به لګیو او په هغه کې به د قران حکیم تلاوتونه کول په هغه منځونو کې به لګیو د قران تلاوتونه به کول څوک په کور کې لګیاو څوک په مسجد نبوي کې لګیاو څوک په مکه مکرمه کې مسجد حرام کې لګیاو ټول شپه به د قران په تلاوت کې تیرول ټول شپه صحابه کرام او فرمایي کده نا کله به موږ د منځ او دا تلاوت دومره وګد شو چې موږ سره به یاره شو اسنه د سبا ټیم را باندې روخي جو پښمنی را نه پاتې شي نو وی سار چې به پښمنی نږدې شو په تلوار به کور تلاړو او دا کور خلکو ته به وی چې شابه تلوارو کې زر پښمنی راولې غني سبا را باندې راخیږي دومره به د رمضان پښپه د قران تلاوت کو او د رمضان شپه به د الله په در کې تیرولې نن سبا خلک بے غوره شوی دي غافل شوی دي ماسختن تراویح څوک نه کوي ډېر کم خلک چې تراویح منځونه کوي اکثر خلک فرض وکي او د تراویح نه کور ته تختی تراویح په مینس کې پریدي ویتر په مینس کې کیږي افرض منځ لراشي فرض منځو کی او بس جمعات نه بیا منډه وي چې سلام امام وړي ولې د خدای بنده په تراویح باندې سکیږي څومره ټیم به پیلېږي شل رکعات تراویح چې کې زیات نه زیات نیمه غنټه به پیلېږي موږ خو ته اسمو کو خامخا کې موږ د قرازي فرض دی نو نیمه غنټه د خدای د پاره ته په دې جمعات کې نشو درې دی او د مې عزتمندو د دې نیک عمل فایده خو الله ته نه ده فایده خو مو ته ده الله د پاره ودرېدل نه دي ځان د پاره ودرېدل ته د خدای د پاره چې خدای ته منځو کې د خپل نیکی او ثواب غټلو د پاره نیمه غنټه په جمعات کې نشي تیرول د افسوس مقام دی انسان بیا کور ته تختی او بیا خو دومره غفلت زیات شوی دی نن سبا خو ډیر زیات شوی دی د الکان بیا ټول شپه په موټر سایکل ورو باسي بازار کې بغرزي بس کریمونو پسي آیس کریم لزو او چو لزو او پراټو لزو د رمضان قیمتي شپه د ثوابونو غټلو شپه د عبادت شپه مونږ په لوپره کې په ګډو وړو په ګپو شپو کې تیر دی بازار ته زو دی بازار ته زو دی بازار ته زو دی بازار ته زو ورځ خو اسم ګډه وړه ورځ خو دی مزدوري کې تیر کې دکانداري کې تیر کې کاروبار کې تیر کې ورځ خو چې سار شي او منځو کې امام پسې نو کې امام بانک پسې اون درېږي نو ټخي شروع کی دومره تلوار راغشتي لګ انتظار نشي کولای بانک پسې لږ سات انتظار نشي کولای جمعه کې ناستین نشي امام زه دروجینه مخ کې ویلي امام زه ګور سبا روزه شروع کیږي مونږ به ګور د وخت کو بیا به ود کیږي الکه دا خوب خو هر وخت کیږي دومره مونږ د نفس نه مجبور یو چې هغه نیک عمل د فرض پر رمضان کې ګډ وډ امام الته کې بانګوي بانګ لا ختم شوی نه وي بټ ډایرکټ د مقتدیانو د یاري مقتدیان لګیا دي بیا فرض ته ولاړي ټیک ته د وخت منځو کا خبره نه د خیر دی خو دومره تلوارم نه د پکار لغون د کینه 2 رکعات سنتو کا یو پاره تلاوتو کا تسبیح روانه لک ذکر کا یو پوشل منټه تیر شي د بانګ نو بیا جمع ته ودرېګه پوساله په اطمینان منځو کا موږ داسې مکه و چې ځان ته خلاصې پسان باندې موږ د عزت مند منځونه بوج کړی پسانم دا ټینشن خو درې بس دا موږ دي چې زوري وکړو چې بزرت خلاص چې منځو کې الکه بس وي بیغم شو د موږ نه خلاص ما عزت مند پسان به عبادت بوج کوونه دا خو د عبادت میاشته نو هغه شپه د مون خلک الکان ټول په بازار کې په سکریمونو پسې او په چینو پراټو پسې بازار کې تیر کی صحابه کرام به د شپې عبادت کو جمعات نه بدلنه جمعات کې وناستو لګیا بو د قران تلاوت سو په دغه رنګ لګیاو سو په تراویح کې لګیاو سو په نفلونو کې لګیاو او قران حکیم ختمونه وکول امام ابو حنیفه رحمه الله وګوره څومره لوی د فقه امام دی څومره لوی عالم دی څومره زمانه د قران او د دین خدمت کړي دي چې د رمضان میاش پراله نو دروازه به خپل درس کو دانه چې درس په بندو نو دروازه به سار نه لګیو ماسپهینه پورې به درس وکړو ماسپهین منځ به وکړو لګ بکور تلاړ خوب به وکړو قیدوله به وکړه غرمه آرام به وکړو ما دیګر منځ لورو بیا به درسونه کول نو چې ماسختن به منځ وشو او تراویح به وکړي تراویح به نه پرې خو دي نو کور ته بلګلاړ نو چې خلک په خوارو شو نو واپس پراغي جمعات ته نو چې واپس په جمعات تراغي د 2 رکعاتو نفل نیت په او تړ د 2 رکعاتو نفل نیت او د قران تلاوت ته پکې شروع کو نو علما لیکي تاریخ لیکي په یو رکعت کې به یو ځل ټول قران ختم کو
او په دویم رکعت کې به بیا په دویم ځل ټول قران ختم کو نو 2 رکعاته نفل به وکړو پکې به 2 ختمونه په یو شپه کې کول او چې سلام به واړو د پښمنی ټیم به کوړه په تلوار لاړ پښمنی به کوسانه مونږ د وروت هغه بزرگان دوی ته قدر معلومه د قران د تلاوت د رمضان د نیکو د ثوابونو قدر داغي پر لکیو هغه عالمان چې رسول الله مبارک فرمایي چې د عالم خوب د عبادت گزار د عبادت نه قیمتي دي یو عالم چې د شپې خوب کوي د دوه جهانو سردار مبارک وي او یو بل کس لګای د شپې عبادت کوي وي د عالم د خوب ته بهتره دي ولی ځکه دې د ورځې د قران درسونه کوي دې د ورځې د احادیث مبارکو درسونه کوي کله شپې خوبونه کینو بیا د ورځې درس نشي کولی کله شپې دې آرامونه کی سار به طالبانو ته 15 غنټه او 6 غنټه سبق څنګه خي نو دا خوب چې عالم کی د آرام د دمې د پاره کی چې سار سبق ته برابر شم بیا امام صاحب رحمه الله درسونه بم کول خو د شپې خوب به پرې خو سار به درسونه کوم دغه درسونه په خپل ځای ثوابونه دي او د شپې به ودرید نو په شپې به په یو 2 رکعاتو کې به 2 ختمونه کول او یو ختم به په ټول میاش کې په تراو کې کول نو علما لیکي په رمضان په یو میاش کې وا امام ابو حنیفه رحمه الله صرف په منځ کې یو شپې ته ختمونه کول ارش په 2 ختمه دیر شپې شو د شپې ته ختمونه شو او یو ختم به تراو کې کو کتابونه وګوره کتابونه لیکلي امام مالک رحمه الله چې لوی ایمان د لوی فقه او د پیغمبر علیه السلام په جمعات کې به د حدیثو درس کاو د پیغمبر علیه السلام په مسجد نبوي کې به د حدیثو درس کاو د هغه د پیغمبر علیه السلام د مسند او د غده محدثو کوم ځای کې وجه رسول الله مبارک نه اعتکاف کاو نو د رسول الله مبارک د وفات نه پس په الته کې عبد الله ابن مسعود سے درس کاو ناسته به کول او چې بیا امام مالک سے براغ درس شروع کو نو چې کوم ځای رسول الله مبارک اعتکاف کو اق ځای بناستو سو کال په مسجد نبوي کې د احادیثو درس کړی دی هغه امام مالک سے وګوره تاریخ وګوره دغه حالت وګوره چې د رمضان میاش پراله نو درس په بند کو کولو اعلان به وکړو الکه بس د رمضان میاش چوټی شو درسونه بند اوس په خپل الله ته متوجي کېږم اوس په خپل ځان د پاره څه ګټه کوم نو لګیا بشو ټول شپه پر ریاض الجنت کې ناس ته ټول شپه به منزله کول او تلاوتونه وکول دروازه به عبادتونه کول او ټول شپه د قران په تلاوت کې تیرول نن سبا مونږ شپې کو خوب مکول بیا څه خبره نو خوب څه کې چې په لوپره کې د مون خلک شپې تیري د قران تلاوت قران له سوګتی نوړي اما عزت مند اهتمام کې د رمضان د قیمتي میاشت قران ته متوجي شه د قران ختمونه پکې وکي قران سپاره چې انسان ډیرم په قلار وي نو چې ډیرم کمزوري په نیمه غنټه کې یو پاره ویل کیږي او چې له انسان خپل تلاوت کوي شل منټه کې او په وخت کې یو پاره ویل کیږي نو چې ته دروازه یو غنټم د قران ته وباسه کنه په رمضان کې ختم کول غواړي صرف یو غنټه نو په خدای باور وکړه درې ختم خو په اسانه کیږي چې دروازه درې پاره وي په یو غنټه کې 3 پاره خپل مزیداری ویل کیږي یو غنټه د قران ته وباسه په روزه کې نو 3 ختم پکې تاسو کول شي او چې په روزه کې 3 ختم وکړ نو یو په اویا کې ضرب ورکوونو 210 ختمونه شو د رمضان نه علاوه یو ختم او په رمضان کې یو ختم او یا ختمونه شو نو چې دروازه یو غنټه موږ د قران نه پروژه کې ورکړه نو په دې میاش کې 3 ختم خپل مزیدار کیږي چې 3 ختم د وکل نو 21 دینه 210 ختمونه جوړ شو 210 ختمونه موږ په غون کال کې نشو کولی خو کوم ځان سره پړل کې د رمضان او د تلاوت قدر او اهمیت پیدا کړي چاله د قران تلاوت نو ورزي قران نه دی ویلي نو زده کې کنه د امام صاحب د جمعات کې نه قران راواله کړ د قران ذکر دا په عمر خو نه ده چې ما عمر 40 کال د قران به اوس نزد کوم د ما عمر 50 کال شو قران به نزد کوم د ما عمر 70 کال شو قران به نزد کوم نه د قران ذکر او د دین ذکر د مور د ګډ نه چې انسان پیدا شي د هغه وخت شروع شو تر د لحد تلو پور د قران د ذکر ټیم دیتا تا کم ټیم چې قران ذکر رسول الله مبارک قران ذکر دین ذکر عمل په وکړه نو یو لس منټه ټیمو باسا د جمعات امام د جمعات تمانزل راځي وسر خبرو کا هر جمعات کې نن سوا د قران درسونه الحمدلله شروع قاری سے تو یا قاری سے مال یو 15 منټه مرا کوا 15 منټه ټیم ورکا چې 2-3 میاشتې تیریږي کال تیریږي کتاب د قران ختم کړي قران مجلس کړي نمون خلق په دې غفلت کې پراته دي اوس الحمدلله ارجمات کې د قران مدرسه ده ارجمات کې د قران درسونه د ناظری او د حفظ روان دي او په ارجمات کې قاریان او امامان شته کپات زمونږ نه پاتې
دغه علما لګیا دي موږ ته دین لار خي او دغه علما بس موږ بدره دی وای دی عالم ته کینه قران تیز دکا بدره دی پریکدا بدره دی مو وایا خلق لګیا دي چې خپل پاکي په مولا او په طالب او په عالم پاکي او طالب مولا عالم لګیا دي د امت او د خلکو د خیر خوایه د پاره من الزاری چې د خلق دین ترش او د خلق دین د کې قران والا شي د ما عزت مند د رمضان د میاشتې قدر وکي او د قران تلاوتونه پکې وکي نو خبره مې دی پورې کوله چې بزرګانو زموږ اسلاف وبا د رمضان د میاشتې د قران د تلاوت ډېر اهتمام کو هغه صحابه او هغه امامان خو ډېر لوی خلکو نږدې زمانه کې زموږ د دیوبند علماو تاریخ ته وګوره کتابونه راواله د هغوی د زندګۍ حالت وګوره چې رمضان برا او قران ته متوجه شو شیخ الهند رحمه الله مولانا محمود حسن صاحب زموږ د علماو د ټولو استاد دی او د دارالعلوم دیوبند لوی شیخ دی د حدیثو دا څومره علما چې نن سبا په پاکستان او په هندستان او په افغانستان او په دې ملکونو کې دا څومره شیخان دي او څومره د حدیث استادان دي او څومره مدرسې دي د دې ټولو استادانو کې شیخ الهند صاحب راځي د ټولو استاد دی د حسین احمد مدني صاحب څومره لوی سړی دا دغه استاد دی انور شاه کشمیری صاحب څومره لوی سړی دا دغه استاد دی د دې ټولو علما مفتی کې بیت الله صاحب وګوره لوی د هند لوی مفتی تیر شوی دی دا دغه استاد د دې ټولو علما استاد مالټي په جیل کې گرفتار او انګريزانو نیول انګريزانو گرفتار کو د انګريزانو حکومت دلته په هندستان کې نو چې انګريزانو جیل کې واچو د مالټي جیل ته بوته نو شاګرد یو حسین احمد مدني صاحب دې موسر د مالټي په جیل کې گرفتار نو چې د رمضان میاشت پراله په جیل کې دو درې ورځې د رمضان میاشت ته پاتې دي نو شیخ الهند صاحب ډېر پریشان دی او ډېر پریشان ناست او خپه دي نو مدني صاحب په خپل باندې په خپل حالاتو کې لیکي ویزه ورلم او سره کېناستم چې حضرت تاسو دا سویم ورځ د پریشانی ډېره زیاته شوې ده ټینشن ډېر شوې دی او پریشان ښکاري نو ماته وی چې حسین احمد پریشان پدیم چې د رمضان میاشت رااله د رمضان المبارک میاشت رااله دوه ورځې پاتې دي یو ورځ پاتې د رمضان شروع کېدو ولادي نو د رمضان د عبادت او معمول بم خراب شي لکه جیل کې پراتی جیل کې انسان په خپل اختیار ژوندۍ نه تیری هغه د جیل او د هغه پولیس او د فوج او د هغه حکمرانانو چې څنګه خوخي هغه رنګ ژوندۍ به تیری سزاګانې ورکی صدراحت ځای خو نه دي نو پریشان پدې ما خپه پدې ما چې د رمضان میاشت رااله او جیل کې پروت نو د رمضان د عبادت چې زما کوم معمول دی هغه معمول به خراب شي قیمتي میاشت پراشي او موږ به د الله عبادت ونکو او الله ته پکې زاری او پریاد ونکو امام ته حضرت پریشانی نه د جیل کې پاتې کېدلم ان شاء الله موږ د پاره به الله ارس برابر کې موږ به د الله عبادتونه وی بیا راتوي چې حسین احمد پریشان بل پدې و چې زما ترتیب دار روان دي په ټول رمضان کې هر کال هر ټول عمر مې دا ترتیب دي چې د رمضان میاشت راشي په تراو کې نو په خپل د قران حافظ نه دی وی په خپل د قران حافظ نیمه نو طریقه مې دا ده چې په رمضان کې زه حافظ پسې ادرېږم په تراو کې ختم کوم ټول رمضان کې ما ته حافظ په تراو کې په روزانه یو پاره تیری او په رمضان کې هر کال ختم کوم نو ما ته هم قران نه دی او په جیل کې چې کم کارندگان موږ سره دي دا انګريزان دا خو انګريزان دي او یو څو مسلمانان چې په جیل کې موږ سره گیر دي دوی کوم چاته قران یاد نه دي نو دیم خپکیګم په دې چې تراوی به وکړو خو د قران ختم به پکېونه ګوره د انګريز په جیل کې گرفتار دي په جیل کې بند شیخ الهند صاحب او بندم سب جرم نه دی کړی د انګريز خلاف دی انګريز ته وی زموږ د موږ نه اوزه د موږ د وطن نه اوزه او موږ ته د وطن خپل اسلام د پاره خپل دین د پاره پرېدا جهاد کې د انګريز خلاف د انګريز خلاف आवाज اوچتې په هغه کې گرفتار دی هغه گرفتاری د ثوابونو ده هغه جیل کې روز شپې تیرول د ثوابونو دي لیکن خپه دی ته دی چې د رمضان میاشت روانه ده تراوی به وکړو تراوی کې به د قران ختمونو کو په دې باندې خپم وی مدني سے وای په خپل باندې په خپل حالاتو کې لګي وی ما ودی چې حضرت ته دعا کوه الله به اسباب برابر کی نو مدني سے به ځان سر مې فیصله وکړه چې زه خو د قران حافظ نیم او دا خو د رمضان میاشت او د استاد او د شیخ مې دا لوی ارمان دی چې تراوی کران د قران ختم پاتې کیږي یره زه کوشش کوم او د قران په دې جیل کې یادوم چې د استاد د ارمان په دې جیل کې پوره کړ
ویلاړم شیخ الهند صاحب ته مې ووې حضرت ستاسو د دغې خواهش مطابق مې فیصله کړې ده تاسو ارمانو کو چې تراویح رانه کیږي په رمضان کې بغیر د ختمه نو ما فیصله وکړه چې د جیل کې لګیا کېږم دا قرآن یادوم او تاسو ته په دې جیل کې په دې تراویح کې دا قرآن تیرو ما فیصله مې کړې ده خو تاسو راته دعا وکړئ چې الله پاک توفیق راکړي وی دا استاد دعا وه د استاد دعا ډېره قیمتي وي شیخ الهند صاحب راته دعا وکړه بس وی فیصله مې وکړه چې لومبۍ ورځ راله د رمضان وی سار نه کېناستم قرآن مې ځان ته کېښود تر ماښامه پورې لګیم په یو ورځ کې مې یو پاره لومبۍ یاده کړه په لومبي رمضان باندې چې لومبۍ سپاره مې یاده کړه ماسخوتن چې د مونځ ټیم راغو استاد ته مې حضرت لومبۍ پاره مې یاده ده راځه ودرېږه تراویح کې چې راته ختم شروع کړم نو په لومبۍ شپه مې وته په شلو رکعاتو کې لومبۍ پاره تېره کړه چې د رمضان دویمه ورځ راله په سبا باندې بیا چې ساری مونځ مې وکړو قرآن ته کېناستېدم په دویمه ورځ مې دویمه پاره یاده کړه د شپې مې تراویح کې استاد ته تېره کړه په دریمه ورځ مې دریمه پاره یاده کړه د شپې مې تراویح کې شیخ الهند صاحب ته تېره کړه امام شوم او لګیم خو د رمضان 13 ورځې تېرېږي او په دې 13 واړو ورځو کې د استاد د دعا او د هغې مینې د برکته الله ما باندې په ټوله یو میاشت کې ټول د قرآن حفظ وکړ روزی سفاره یادوم قرآن مې ځان ته ښودی دی او د شپې لګیم شیخ الهند ته په تراویح کې تېروم د ما عزتمندو دغه بزرګانو دغه اسلاف اندازه ولګوه د قرآن د تلاوت او د تراویح څومره اهمیت د هغوی په اړه کې پروت دی هغوی ته پته وه چې په دې باندې الله خوشحالېږي هغوی ته قدر معلوم و چې په دې قرآن تلاوت او په تراویح باندې په دې ختمونو به موږ ته څومره ثوابونه الله راکوي نو په جیل کې د مشقت زندگی ده د پریشانو زندگی ده د سزا په ژوند کې پروت دی لیکن مدني صاحب هلته هم کوشش کوي د شیخ الهند صاحب دړه هغه ارمان خدای پاک په جیل کې پوره کوي د ما عزتمندو دقې بزرګانو ته کتل پکار دي دغې بزرګانو په نقش قدم باندې تلل پکار دي دا زموږ دپاره مشغلې راه دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابو هغه دین چې پیغمبر علیه السلام پرېښی و دقې بزرګانو او اسلافو موږ ته را رسولی دغه بزرګان او اسلاف علما په دین باندې صحیح پوهېږي هغې ته کتل پکار دي چې هغوی څنګه رمضان تېر کړی دی دقه د دوی رمضان و زما عزتمندو نن سبا موږ د تراویح نه تښتو بلکې نن سبا خلک روتې دي وي تراویح نشته په دین کې افسوس خبره ده هلکه خلک دین ته روبله خلکو ته نیک اعمال وښایه چې نیک اعمالو کې ته د دین نه خلک متنفره کې تراویح نشته په قرآن او په حدیث کې دا اوس خبره ده هلکه خلک راولوې تلاوت کوه خلکو ته وایي ذکر کوه خلکو ته وایي منځونه کوه د رمضان میاشت چې خلک پکې نیکي وګټي ته خلک د اعمالو نه بند د عمر فاروق صاحب نه ته ښه پوهېږي د صحابو نه ته ښه پوهېږي د امام بخاري نه ته ښه پوهېږي د امام مالک او دومره بزرګانو نه ته ښه پوهېږي هغوی تراویح کړي دي هغوی ختمونه کړي دي شیخ الهند صاحب نه ته ښه پوهېږي د مدني صاحب نه ته ښه پوهېږي د دې بزرګانو اسلافو زندګي وګوره د عمر صاحب زمانه وګوره صحابه جمع کړ په جمع باندې په تراویح کې ختم شروع ابی ابن کعب صاحب مخکې کو او ټول صحابه پسې ودرول دا دومره صحابه یو لک سریر زره صحابه کرام العیاذ بالله ولدی دوتانو پانه خړلې دي د رسول الله مبارک زندگی کتلې ده رسول الله مبارک سره جون تیر کړی دی ولې هغې په دین نه پیږي د دین طریقه هغې نه ورځي بخاري شریف راواله وګوره امام بخاري نه پیږي په دې دین باندې په تراویح هغه ته پته نه لګي تراویح په دین کې شته که نشته د خدای دپاره د دې خلکو په نرغه کې را نشي خپل الله راضي کې او د خپل زندګۍ د دې ژوند نه پیدا والی د آخرت غم وکړي د ما عزتمندو دا رمضان دا قیمتي میاشت ده دا وخت مه ضایع کوئ الله ته پکې زاري وکړئ الله ته پکې عبادت وکړئ تلاوتونه پکې وکړئ نفلونه پکې وکړئ ذکر و اذکار پکې وکړئ درود شریف پکې ووایئ قسم دی ګورې د مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي هېڅ چا سره د مرګ او د ژوند ګارنټي نشته قرآن حکیم کې الله فرمایي اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې مرګ راغی قسم دی که نیم سکنډ هم د خپل ټیم نه مخکې کېږي یا وروسته کېږي مرو خو باسې مرو دنیا نه تګ دی د دې آخرت د اوږدې زندګۍ لپاره چې هغه دومره اوږده زندګي ده چې ختمېدو والا نه ده د دې شپېتو کالو زندګۍ لپاره موږ ځان له هغه ژوند ته شپېته کاله څه ژوند دی موږ ته شپېته کاله ښکاري موږ ته د اویا اتیا کاله ښکاري د خدای په کتاب یې ګورې اویا اتیا کاله هېڅ نه دي قرآن حکیم کې الله فرمایي دا تاسو چې کوم عمر تېروئ که الف سنة مما تعدون خدای وایي د قیامت او د آخرت یوه ورځ او د دنیا زر کاله برابر دي د دنیا زر کاله ژوند د آخرت یو ورځ ده نو آدم علیه السلام 40 کم زر کاله زندگی تېره کړې ده په دنیا کې 960 سال هغه د آخرت په حساب یو ورځ پوره نه کړه موږ به یې څه پوره کړو شپېته کاله ژوند به څومره وي د آخرت حساب ته چې واړې 2 ګنټې ژوند نه دی 3 ګنټې ژوند نه دی
سل کاله جون به څومره د اخرت په حساب کې سل کاله جون 15 غنټې جون نه دی نو د اخرت په حساب د 15 غنټو جون د پاره هغه جون موږ ځان ته تبا کو چې دا غي بیا ختمېدل نشتا الله وجه کوم انسان جهنم تلار خالدین فیها بیا ختمېدل نشتا زر کاله وي لزر کاله وي یو لک کاله وي یو ارب کاله وي نه ختمېدل نشتا اربونه کربونه وروړه اس حساب نشتا کوم انسان چې جنت تلال خالدین فیها الله وی همیشه وي سل کاله جون وي نه زر کاله وي نه انتها ولا نشته زما عزت مندو هغه د اخرت زندگی هغه د اخرت کلونه چې د اخرت یو ورځ د دنیا د زرو کالو برابر د قران ویزه خو نه وي نو موږ د شپېتو کالو جون د پاره او شپېتو کالو کې د 2 غنټو خوب د پاره چې 2 غنټه خوب مې وکړي لس منټه په موز لګي چې مونږ اونکم لس منټه بچت کم لس منټه په غب کې تیر کم نیمه غنټه په تراو لګي تراوی نه کوم د نیمه غنټه یارانو سر په غب تیر کم دغه نیمه غنټه د غب د پاره او د دې لسو منټو د راحت د پاره او د غنټه 2 غنټه خوب د پاره په خپل گریوان کې سوچ پکار دی هغه ابد الابد زندگی ځان تبا کول نه دی پکار زما عزت هغه زندگی ګوره بیا ختمه دوه نه ده قران حکیم کې الله فرمایي دا کافران به بیا لاس مروړي بیا به وخت تیری دا خپې به یو بل سره مګي قسم دې ګوره بیا واپس کېدل نشته نو دا رمضان د میاش ګوره یو پیکیج دی موږ ته یو قیمتي پیکیج دی پدې کې نیکه غټل پکار او قسم دې دا نیکه غټل دومره الله موږ ته آسان کړی دی که دوه ختمه په قران کې کول دومره نیکه به وګټي چې اس حساب به نه په یو الحمدلله رب العالمین ته د پزرګون نیکه ملاويږي قران کې شپږ زره او شپږ نیم سو د پاسه حروف دي شپږ زره نه زیات کلمات دي پکې حروف خود لکنم زیات کلمات پکې شپږ نیم زره دي حروف په څومره ډيري او یو اتیو زره نه زیات حروف دي لس کې ضرب ورکو بیا 70 کې ضرب ورکو اربونه نه کې د یو ختم نه جوړيږي یو ختم د قران چې د رمضان کې کو په اربونه نه کې دي زما عزت مند دا وخت ځان له قیمتي کې د رمضان د میاش اوسم دا شل دوی ورځې پاتې دي وخت ځان له ضایع کول نه دي پکار الله دې موږ لم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو لم الله دې موږ ته توفیق راکړي د قران تلاوتونه پکې او تاسو لم دې الله توفیق درکړي د قران تلاوت پکې یو د سرسایي د خبره کوم مرګ ته پوسونه کوي صدقه فطر سرسایه او صدقه فطر زما عزت مند د دین یو شرعي حکم دی او د دې حکم په دین کې د واجب او دا واجب دی څنګه چې انسان باندې د وتر موز واجب دی او الله به تپوس کی د غرنګي او زکات فرض دی الله به تپوس کی د غرنګي صدقه فطر هم غره واجب عمل دی الله به تپوس کی خدا پچا واجب دی نو په شریعت کې د دې د پاره یو شرطونه دي په ارچا باندې غره سرسایه واجب نه ده سرسایه پچا واجب ده لند مثال دی لند خبره هغه انسان چې پچا باندې زکات فرض دی هغه سرسایه واجب ده زکات پچا فرض دی هغه انسان چې د نصاب مالک نصاب سدي 52 توله چاندي ده اوس په مرګي نه تاسو کو توله چاندي 3000 روپے ده نو چې د توله چاندي په حسابو کې نو 1,57,000 او 500 روپے ته جوړي یو انسان سره 1,57,000 او 500 روپے نغدي دي یا یو انسان سره د 1,57,000 روپو چاندي ده یا یو انسان سره سره زر دي 2 توله 3 توله خو سره نقدي پیسې دي نقدي پیسې یو توله سره دي وسره خو سره نقدي 12,000 روپے دي نو په دغه انسان باندې سرسایه صدقه فطر واجب دي زکات او سرسایه غوړي یو فرق ذهن کې واچو زکات کې شرط دادي چې د نصاب د مال مالک شي او تا باندې کال تیر شي زکات پور کې لیکن سرسایه کال تیرې دل غوړي شرط نشته د اختر پسار چې تر دومره نصاب مالکی د اختر پسار د نصاب مالک شي تا باندې سرسایه واجب ده کال تیرې دل پکې شرط نشته یو فرق په زکات او سرسایه کې دادي او دویم فرق په زکات او سرسایه کې دادي چې زکات صرف د تجارت په مال کې دی او سرسایه د پاره تجارت مال کې دل ضروری نه دي د ضرورت نه زیات سامان کې دل ضروری دي چې د انسان د ضرورت نه زیات سامان دی لکه لږ مثال درکم د انسان 2 کور دي او په یو کور کې دی اوسېږي بل کور په کارې باندې ور کړی دي نو په دغه انسان په دغه دویم کور زکات نه کیږي دغه تجارت نه لري کارې دي لیکن په دغه دویم کور ک نصاب ترې سرسایه په واجبېږي ګوري یو انسان سره په کور کې 2 موټرې دي په یو موټرې ضرورت پوره کیږي دا دویم د ضرورت نه زیاتی ولاړ دی د تجارت نه دی خو په کور کې دویم گاډي دی نو په دغه دویم گاډي ګوره زکات نشته اگر تجارت نه دی خو چې دا دویم گاډي د ضرورت نه زیات دی کس سراغ او سرسایه په واجب دی دغه رنګ انسان سره په کور کې 2 ټوپه غري
یو ټوپک د ضرورت دی دا سوکې د پاره دی دویم د ضرورت نه زیات دی چې قیمت 1,57,000 تری سرسایه به ورکوي دغه رنګ انسان سره په کور کې څاروي دي خو څه پکې د ضرورت دي څه پکې د ضرورت نه زیاتی ولاړ دي اکثر په کور کې خلکو رسقاس کې زیاتی وي دا به قرباني له ساتلې دا به قرباني کې خرڅو مزورت ودني اسی ساتلې وی زیاتی کله غي قیمت راسي 1,57,000 ته په هغه باندې سرسایه واجب ده د انسان جیدات د زمکه ده دومره فصل کې چې د گزاره کېږي او ضرورت نه زیاتی ده په دې انسان هم سرسایه واجب ده نو زکات او سرسایه کې دو فرق دي زکات کې یو شرط ده چې په د نصاب مالک شو کال د باندې تیر شي په سرسایه کې کال تیرې دل شرط نه دي او زکات کې شرط ده چې د مال بر تجارتي په سرسایه کې د تجارت کې دل شرط نه دي چې د ضرورت نه زیاتی نو نصاب 1,57,000 روپے دي 500 چې د انسان سره زیات مالیتی دینه زیات پیسې دینه زیات سره دي دینه زیات چاندي ده دینه زیات ضرورت سامان دي په هغه احسان باندې سرسایه او صدقه فطر واجب اوس د سرسایه صدقه فطر بدی د خپل ځان مور کوي او د نابالغ اولاد هغه اولاد چې بالغان نه دي د غیب مور کوي او چې کوم اولاد بالغ دي اب ځان خپل حساب کوي کغه بالغ اولاد مالداري او د نصاب مالکی خپل سرسایه په خپل ور کوي او هغه غریبي د نصاب مالک نه پاغه سرسایه نشته د انسان خزه ده بیبي ده کله نصاب مالک او مالدار ده پاغه خپل سرسایه واجب ده اب خپل ورکی که خاوند دی ول ورکی خیر دې خبره نه ده خو غریبي او مالدار نه پاغه سرسایه نشته واجب نه ده نو سرسایه انسان باندې د خپل ځان واجب ده او د نابالغ اولاد په واجب ده د نابالغ اولاد سرسایه به مور کوي دو خبره شو درېمه خبره ده سرسایه به ورکو سمره دا سمره نصاب نو آسان حساب دی کیلکولیټر براوالي د اورو ریټ په معلوم کی پاو کم 2 کیلو چې سر ریټ راځي دا سرسایه ده نن سبا ما تاسو کو کیلو په 150 روپے 2 کیلو نه جوړیږي 300 او په 30 روپے دي سکم نو په کم 2 کیلو نه جوړیږي 263 روپے نو 263 روپے سرسایه ده احتیاطاً 270 روپے ورک چې وست کېږي 300 روپے ورکا چې وست کېږي د قجرو په حساب ورکا دا ما غنمو حساب د غنمو حساب باندې په کم 3 کیلو دي او که انسان مالداري نو د قجرو په حساب باندې بیا 3.5 کیلو ورکي د رجو په حساب باندې 3.5 کیلو رجو په حساب ورکي د اوربشو په حساب 3.5 کیلو به ورکي اې کې ثوابونه ډیر شي چې چا وستی کې هغه د قجرو په حساب ورکي هغه د رجو په حساب ورکي 3.5 کیلو رجو ریټ معلوم کې هغه سرسایه دی ورکي او چې چا وسنه کې د غنمو په حساب او د اورو په حساب دی ورکي او د غړمو د اورو په حساب باندې تقریبا 270 روپے راځي احتیاطاً او کم 2 کیلو ریټ معلوم کې ریټ زیاتی کمیږي نه نه ریټ حساب کو لګا 150 روپے کیلو دی په 3000 روپے تروړي حساب باندې نو دین 270 روپے جوړي خدا په کم وخت کې واجب ده نو سرسایه واجبېږي د اختر پسار باندې ګوري د اختر پسار ورکول مستحب او اولادي خروجه کې ورکول شي د اختر نه مخکې ورکول شي کوم انسان چې د اختر پسار د بانګ پټیم کې سار د صبح صادق پټیم کې د دین مخکې مړ شو په سرسایه نشته ځکه سرسایه واجبېږي د صبح صادق سره نو کو صبح صادق نه مخکې کوم انسان وفات شو په سرسایه نشته او چې کوم ماشوم د صبح صادق نه پس پیدا شو نو په داغم سرسایه پلار باندې نشته او کوم انسان صبح صادق په سار راوخت او د اختر په سار مړ شو داغه سرسایه په هغه واجب ده په خپل ورکړي خډې راخده که ورکړي نه بچی دی ولا ورکی او کوم ماشوم د اختر پشپه پیدا شو او چې صبح صادق راخته دی پیدا شوی نو دغه ماشوم سرسایه په پلار واجب ده که پلار مالداري سرسایه به ورکی نو صبح صادق دا ټیم دا د وجوب ټیم دی که دغه وخت کوم انسان په دنیا کې موجود دی او د نصاب مالک دی هغه سرسایه واجب ده نه دی موجود نه پاغه نه ده او ورکول اصل ټیم هغه دار چې د اختر د مانځنه مخ کې د اختر پسار ورکی غریب لا لیکن کسو کې مخ کې ورکین ورکول شي نقد پیسې ورکول شي او اورم ورکول شي غنم ورکول شي خو د اورو او د غنمو په حساب په کم 2 کیلو ورکې روجي ورکول شي اوربشي ورکول شي قجوري ورکول شي هغه 3.5 کیلو بیا ورکې دا غي حساب بیا ډبل دی نو نقدیت ورکول شي او دا شیزونه ورکول شي اوس په زکات کې قانون دی چې چاله ورکې د هغه علاقه اعتباري لیکن په سرسایه کې ګوره خیال وکې د دې اعتبار چې څوک سرسایه ورکې د هغه کلی له اعتبار دی ګوري چې کس د اتمانزو سیدون کې دی به د اتمانزو په حساب سرسایه ورکې په تورنګزو کې اوسېږي تورنګزو د اورو ریټ په حساب سرسایه ورکې په کراچۍ کې اوسېږي د اغه په حساب سرسایه ورکې او په سعودي کې اوسېږي د اغه په ریټ حساب سرسایه ورکې ګوري په دوبه کې اوسېږي
او الته مزدوري کوي نو د هغه ځای د اړو ریټ په معلوم کې د هغه ځای په حساب به سرسایه ورکوي که نغدې ورکوي نغدې پیسې نو که پاکستان کې چا نغدې پیسې ورکوي او دوی اوسېږي په سعودي کې نو حساب به ګورې سعودي کې ښه خطا نشي د پاکستان حسابونه کې کوم ځای کې چې دوی اوسېږي دا سرسایه ورکوونکي د هغې وطن د ریټ حساب به کوي د هغې مطابق پیسې به ورکوي پیسې بیا هر ځای کې دی ورکولی شي که چېرته اوړه ورکوي او غنم ورکوي پیسې نه ورکوي نو هر ځای کې بیا دغه په کم 2 کیلو غنم ورکولی شي سعودي کې هم دی په کم 2 کیلو غنم ور اشاره دی ورکوي او که پاکستان کې ورکوي پلار ته د رینګو کې د ماره طرف په کم 2 کیلو اوړه والا چاله ورکا نو اوړه خو په کم 2 کیلو دي کنه دلته ریټ اول ته خو ریټ خبر بیا نشته خو که پیسې ورکوي نو ګورې بیا به د هغې حساب کې زموږ اکثر مسافرونه خطا کېږي سعودي کې اوسېږي کور ته رینګو کې زما پلار ته وایي سرسایه زما ورکا د پاکستان په حساب سرسایه ورکي نه د پاکستان په حساب به پیسې چې ورکې د هغې ځای په حساب به ورکې او که غنم ورکې اوړه ورکې نو بیا په کم 2 کیلو ورکه چې هغه ته هر ځای کې ورکې بیا څه خبره نشته دغه یو څو خبرې مې سرسایې ذکر کړې اوس هم ورکولی شي بعد خلک روژه کې غریبانان نه ورکي اکثر خلک غریبانان یې وسې نه کېږي روژه کې محتاج نو که د روژه کې سرسایه ورکړي نو خلکو ته فایده ډېره وشي خو باقي که څوک په اختر په ورځ باندې ورکړي نو هغه بهتره ټیم دی پای کې ثواب ډېر زیات دی باقي که چا څه مسلې تپوس بیا مونږ پس تپوس وکړي بامبوخیرو د اسماعیل استاد ورور وفات شو او انارو باغ کې عطاالرحمن دی خور وفات شوې ده دوی ته هم دعا وکړي څومره مردگان چې وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي عطاالرحمن صاحب زموږ د جمعې ملګری دی د هغوی خور وفات شوې ده دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي څومره مردگان چې وفات دي الله ټولو مغفرت نصیب کړي وارثانو له صبر ورکړي الله د رمضان د میاشت باندې په خیر باندې تېره کړي د نیکو اعمالو توفیق پکې راکړي د قرآن د ختمونو توفیق پکې راکړي ثوابونه پکې راکړي الله زموږ پکې بخښنه وکړي مغفرت پکې وکړي الله ته موږ نه راضي شي کوم ملګري چې عمرو له تللي دي مسلمانان الله د نیکو اعمالو توفیق ور نصیب کړي او چې کوم روان دي الله دا تګي په خیر کې او په خیر هغه ځای ته ورسوي څومره ملګري چې دوی مانځه د هغې د لرې لرې نه الله په راتګ وله اجرونه او ثوابونه ور نصیب کړي ډېرو ملګرو دعاګانو درخواستونه کړي دي هر قسمه دعا ډېرو ملګرو ما ته ویلي سار او چا پرون ویلي دي الله ته خبرداري د هغې د زړونو په احوالو باندې هغوی ټول حوایج پوره کړي زموږ ملګري شوسین صاحب د هغه مور وفات شوې ده سار یې ټلیفون کړو دعا ورته وکړي چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې د قبر د خوشحالو زندګي نصیبه کړي الله زموږ د ټول ناراضه شي او الله چې ترا ناراضه شي بیا ناراضه مشي اخره خاتمه الله زموږ په ایمان کې اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي